د جنګونو نه ستومان یو بس د سولې په ارمان یو رهبر مو پیدا نه شو بیا په کوم طرف روان یو لوړه دنګه لاسو چت کا ای ګل رنګه لاسو چت کا بس ته نوره منفرش له دې جنګه لاسو چت کا دا وطن چې بیا آباد چې له جنګونو نه آزاد چې دا فساد چې چاړه راوړی بس هماغه دې برباد شي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو باغبانانو علاقه ده پېښور سیمه ده او دلته زمونږ یو ډېر خوږ ملګری ښاغلی اجاز الحق وفادار صاحب ژوند کوي. اجاز الحق وفادار صاحب د پښتو ژبې او ادب دپاره څومره کار او زیار کړی دی، څومره شعرونه یې لیکلي دي، څرنګه خیال لري. د دې سره به د دې په شعر او ادب باندې خبرې کوو، کلامونه به ترې اورو. ټول نه مخکې خو اجاز صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې ډېر زیات مینه او احترامات وړاندې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نادان صاحب اول خو ډېره ستاسو مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ خواته راغلی، نو زه ستاسو ډېر زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. وفادار صاحب دا راته ووایه چې کله راته پته ولګېده چې په اجاز کې دننه یو وفادار هم پروت دی؟ نو بس دا خو داسې یو وخت چې زه به تا ته یاره بس هغه نشم ویلی درته. زه صحیح ده چې نه شي ویلی. ډېره مننه. څومره کار هم کړی دی، څومره شعرونه هم لیکلي دي، څومره غزلې، کتاب حوالې سره مختصر خبره وکړئ. یاره کتاب ته خو لا فی الحال داسې اراده نشته دی، خو غزل باندې ډېر کار کړی دی، نظم هم لیکلی دی او بس غزلې دي داسې اتیا سلو پورې صحیح لږ کار هم کړی دی. صحیح ده. څوک داسې یو ادبي استاد لرئ چې هغې ستاسو رهنمایي کړي او تاسو یې منئ چې یاره دا زما استاد دی؟ یاره ملګري راسره ډېر دي خو داسې خاص څوک نه لرم او نور خپله غونډه لرو ګلورین پښتو ادبي جرګه، هغې کې موږ سره ملګري دي، نو بس د هغو نه ډېر متاثره یو. صحیح ده. دا راته ووایئ چې نن سبا خو ژوند هم ډېر زیات مصروفه دی، تاسو هم په خپل کار روزګار کې لګیا یئ، نو غونډو ته ستاسو تګ راتګ کېږي که نه؟ یاره نادان صاحب غونډو ته خو مونږ چې کوم دی پوره ځان رسو، ځکه چې څنګه چې دا ولفت پښتو ادبي جرګه ده دغې ته هم ځو، په ورمړو کې چې کوم ده سید ګل جمال پښتو ادبي جرګه هغې ته هم ځو او خپله هم چلو. په افغانانو کې ګلورین پښتو ادبي جرګه تا ته ما څنګه مخکې ویلي دا زموږ خپله غونډه ده. صحیح ده. کلامونه اورو دې منځ کې که څه ذهن له سوال راتلو هغه به هم کوو، نو زه یم چې کلامونه راته وړاندې کوي، ملګري هم ډېر زیات ولاړ دي، زه به هم کې خوند والم. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه درته وایم چې زمانه ورکه د خفه ده د غزل خاپیرۍ. زمانه ورکه ده زمانه ورکه د خفه ده د غزل خاپیرۍ، را معلومیږي جوړ نیولې د اجل خاپیرۍ. واه 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 زمانه مرکه شوې ده. زمانه ورکه د خفه ده د غزل خاپیرۍ، را معلومیږي جوړ نیولې د اجل خاپیرۍ. تر کوی کاپه مې د خپل خیالونه وزغلول، زه یې رانیسم او دا تختې پسې چل خاپیرۍ. ډېر خیال. تر کوی کاپه مې د خپل خیالونه وزغلول، زه یې رانیسم او دا تختې پسې چل خاپیرۍ. زه یې د ګل سره تشبیه هم ګستاخي ګڼم. زه یې د ګل سره تشبیه هم ګستاخي ګڼم، بې انتها ګوره ښایسته ده د کابل خاپیرۍ. بهترین دی یار. مننه. او خدایه نصیب یې کړې زما شي مهربانه په ما. خدایه نصیب یې کړې زما شي مهربانه په ما، خدایه یو ځل چې مې وده شي په سنګل خاپیرۍ. ډېر خیال. ډېر. او غزل دی چې په نه خبره یې خفګان ته لاره جوړه کړله، په نه خبره یې خفګان ته لاره جوړه کړله، بېوسه اوښکو مې ګریوان ته لاره جوړه کړله. او داسې ښکارېږي چې جانان ته مرور تللی دی، داسې ښکارېږي چې جانان ته مرور تللی دی، په دې خبره یې ارمان ته لاره جوړه کړله. او نادان صاحب چې یو چا ویل چې کلمه وایم اسلام منمه، یو چا ویل چې کلمه وایم اسلام منمه، په ډېره مینه یې ایمان ته لاره جوړه کړله. او شعر تاسو ته ډالی دی ویلې ښکلې یم ښایسته یم او ستا هم خوښه یم. ویلې ښکلې یم ښایسته یم او ستا هم خوښه یم، څه په هنر یې ځان ته لاره جوړه کړله. او یوه دانه چې تا جومات جوړ کړو منبر دې جوړ کړو، یوه دانه چې تا جومات جوړ کړو منبر دې جوړ کړو، ته بختور وې تا اذان ته لاره جوړه کړله.
یوه دانه چې تا جومات جوړ کړو منبر دې جوړ کړو ته بختور وې تا اذان ته لاره جوړه کړله ای وفاداره دې موسم ته خو دې خیال دی که نه ای وفاداره دې موسم ته خو دې خیال دی که نه دې ګڼو ورځو هم باران ته لاره جوړه کړله. ډېر ښه ډېر زبردست. مننه. نور بس یو غزل درته وایم بیا یو نظم درته وایم. نوی غزل دی چې ماتې آینې سره مخ شوی یم ماتې آینې سره مخ شوی یم لوی اندېښنې سره مخ شوی یم او ماته یې د زړه محل راوران کړلو څه د زلزلې سره مخ شوی یم ډېر او خیال کې مې اسود ته شونډې یوړلې خیال کې مې اسود ته شونډې یوړلې خیال کې د کعبې سره مخ شوی یم ډېر او سوي دي وزرې د الوت زما خاموش صاحب سوي دي وزرې د الوت زما مینې ستا ډیوې سره مخ شوی یم بهترین سوي دي وزرې د الوت زما مینې ستا ډیوې سره مخ شوی یم او نن مې جنتي څهره لیدلې ده نن مې جنتي څهره لیدلې ده نن مې زه ادې سره مخ شوی یم ډېر ښه او څنګه به زه خوشحاله وفادار نه یم څنګه به زه خوشحاله وفادار نه یم زه چې د هغې سره مخ شوی یم. او نظم درته وایم عنوان دی چې جنازو نه وزګار نه شو. دا د سر سړی مو وژني دا د در سړی مو وژني نو دا څنګه مسلماني ده د منبر سړی مو وژني دا د سر سړی مو وژني دا د در سړی مو وژني نو دا څنګه مسلماني ده د منبر سړی مو وژني بس یوه پوښتنه کومه پوښتنه کومه دا په څه باندې دې مړه کړو دغه مړه پوښتنه کومه بس یوه پوښتنه کومه پوښتنه کومه دا په څه باندې دې مړه کړو دغه مړه پوښتنه کومه وایه څه ګناه مې کړې وایه څه خطا مې کړې په ایمان باندې مین یم په خپل قام باندې مین یم زما لویه ګناه دا ده چې اسلام باندې مین یم د شاعر د خولې خبره د باقر د خولې خبره دا زما د وطن حال دی دا په سرو وینو کنګال دی جنازو نه وزګار نه شو هدیرو نه وزګار نه شو په قبرونو کې اخته یو ژړېدو نه وزګار نه شو. د جنګونو نه ستومان یو بس د سولې په ارمان یو د جنګونو نه ستومان یو بس د سولې په ارمان یو رهبر مو پیدا نه شو دا په کومه لار روان یو د جنګونو نه ستومان یو بس د سولې په ارمان یو رهبر مو پیدا نه شو بیا په کوم طرف روان یو لوړه دنګه لاس اوچت که ای ګل رنګه لاس اوچت که بس دی نوره منفرشه له دې جنګه لاس اوچت که لوړه دنګه لاس اوچت که ای ګل رنګه لاس اوچت که بس دی نوره منفرشه له دې جنګه لاس اوچت که دا وطن چې بیا آباد شي له جنګونو نه آزاد شي دا فساد چې چا راوړی بس هماغه دې برباد شي دا وطن چې بیا آباد شي د جنګونو نه آزاد شي دا فساد چې چا راوړی بس هماغه دې برباد شي دا مجبوري به بیا نه وي دا رنځوري به بیا نه وي د چا زوی به نه قتلیږي دغه بورې به بیا نه وي دا مجبوري به بیا نه وي دا رنځوري به بیا نه وي د چا زوی به نه قتلیږي دغه بورې به بیا نه وي د چا زوی به نه قتلیږي دغه بورې به بیا نه وي. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ. یو کلام بله چې یو څو شعرونه چې خواره واره چې پوهېږئ چې د چا سره یاري کول پکار دي پوهېږئ چې د چا سره یاري کول پکار دي ولس سره یارانو غمرازي کول پکار دي او پردیو چې په مونږ بېګناه بمباري وکړه پردیو چې په مونږ بېګناه بمباري وکړه پردیو سره دلته حسابي کول پکار دي او شیندلی چا خزان دی په دې ځمکه له وختونو شیندلی چا خزان دی په دې ځمکه له وختونو کرنه په دې خاوره د سپرلي کول پکار دي. او څو شعرونه نور چې ښه سریام زما ارمان کتلیږي ښه سریام زما ارمان کتلیږي سحر ماښام زما ارمان کتلیږي دومره څوک نشته چې تپوس مې وکړي ولې مدام زما ارمان کتلیږي دومره څوک نشته چې تپوس مې وکړي ولې مدام زما ارمان کتلیږي او نن مې زړګي د وینو دارې وکړي
نن مې زړګي د وینو دارې وکړې هلته په شام زما ارمان کتلیږي او یو غزل درته وایم چې زه دې د پل په ګردو خړ ښیمه زه دې د پل په ګردو خړ ښیمه جانان هر وخت درته پړ ښیمه نادان صاحب شعر تاسو ته ډالۍ دی چې د زخمي ژوندون ټکور دې نشم مړه له دې نه خو بیا مړ ښیمه چې د زخمي ژوندون ټکور دې نشم مړه له دې نه خو بیا مړ ښیمه یاره چې ته پې ملاویږې راته بیا خو په دې الزام ککړ ښیمه یاره چې ته پې ملاویږې راته بیا خو په دې الزام ککړ ښیمه او زه یې د خپو پیزار په سر ګرځوم وړ خو یې نه یم خو وړ ښیمه زه یې د خپو پیزار په سر ګرځوم وړ خو یې نه یم خو وړ ښیمه او په ملنګۍ کې دې خوښ کړی یم په ملنګۍ کې دې خوښ کړی یم بیا وفاداره داسې شړ ښیمه بیا وفاداره داسې شړ ښیمه ډېر زیاته مننه وفادار صاحب مننه کوم چې دومره ټیم تاسو موږ له راکړو څه اخره کې څه خبره کول غواړئ ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په دغه عمره مصروفیاتو کې تاسو وخت راویسته او زمونږ خواته راغلی او بیا په دومره ګرمۍ کې نو زه خو به د ټولو نه مخکې ستاسو شکریه ډېره زیاته ادا کوم ډېره مننه او بس اورېدونکو ته به ووایم چې بس غزلې واورئ بس نور خو څه نشته دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ قدرمنو وفادار صاحب تاسو موږ سره واورېدو او دغه یو خبره ډېره مزیداره وکړه چې دا غزلې واورئ نو واقع شي واورئ نظم هم ډېر ښه و غزلې هم ښې وي او هر څه ښه و ښه د باد او بریالي اوسئ